زما عملونه کمزوري وو لیکن د الله پیغمبر یو عمل مې کړی او هغې راته فخر دی نن ډاډه یم سترګې مې اوچتې دي الله پیغمبره کله چې دنیا کفر راجمع شوی و زموږ دا مدرسې دا اهل حق علما یې کمزوري کول دې ته په سپک نظر باندې کاته الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچو د خولې ډوډۍ راغستې وه ما له دوی سره شریکه کړې وه الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زره وخت د نمرود د ملګرو په صبر کې هم ولاړ زره وخت د ابراهیم د ملګرو په صبر کې ولاړو زره وخت د فرعون د ملګرو په صبر کې هم ولاړ زره وخت د موسی د ملګرو په صبر کې ولاړو الله پیغمبره زره دغه ظالمانو د مدرسې جومات د ګیرې پګړۍ شبلې د عالم قاري د دشمنانو صبر کې هم ولاړ د ستاره دغه وارثانو چې د زمانې د ظلم جبر سره مخامخ وو مشکلات یې قبول کړي وو تکالیف یې بدلې وو پیغورونه یې برداشت کړي وو الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېره بله زه ستاره دغه وارثانو سره ولاړم الحمدلله الله أكبر الله أكبر أوتي خيرا كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دې علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مې مسلمانانو ورونو زموږ ستاسو درنې تقریب او جلسه چې دغه مدرسه کې د بخاري شریف او د قرآن مجید ختمونه شوي دي زموږ دغه طلبه ورونو هغوی د ستایي فضیلت پروګرام دی الله رب ذوالجلال دې دغه ملګري سره زموږ د خپل دین د خدمت دپاره قبول کړي امین ووایو محترم چونکې سټیج باندې لوی علما مشایخ نعتخوانان حضرات تشریف فرما دي او خصوصا شیخ القرآن والحدیث پیری طریقت رہبر شریعت شہنشاہی خطابت د تقوا او د عاجزۍ نمونه او مجسمه شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالمتین جمالی صاحب دامت برکاتهم العالیہ هغوی تشریف فرما دي دغه د هغوی محبت دی او شفقت دی زموږ ورته کې کشرانو ته چې هغوی ته په دغه سټیج باندې د بیان یا د څو خبرو موقع ورکوي یقینا محترمو دغه زموږ د سکون زګونه دي چې دلته موږ راځو او روحاني سکون حاصلو او زه خو یقیني خبره کوم قسمیت ورباندې زموږ په ملک کې 300 زګونه هغه دي چې هغې ته ورشم روحاني سکون راته میلاویږي هغې کې یو ځای دغه دی او هره ورځ زما زړه غواړي چې دغلتې حضرت صاحب ته زه حاضري وکړم خو چونکې حضرت صاحب محبت او د هغوی هغه دومره زیات عاجزي زه چې راشم نو زه ما ته خپله باندې حیا راشي شرم راته راشي زما غوندې کې یو طالب علم او د حضرت صاحب ته دومره زیات محبت او شفقت هغه زموږ په لار په منځ کې مانع وي دلته د روزانه راتلو نه الله رب ذوالجلال دې د حضرت صاحب دغه محبت او دغه زموږ په باره کې حسن ژوند په خپل دربار یې کې قبول او منظور وګرځي یقینا محترمونه ما ته یو خوشحالي دغه مشوره ما د حضرت صاحب د بچو ادب د هغوی اخلاق کتلي وو لیکن نن ما سټیج باندې د هغوی قابلیت او د حضرت صاحب هغه کشش او د حضرت صاحب کوم چې د هغوی هغه قابلیت او علمیت دی هغه هم الحمدلله موږ او تاسو یو ځای کې ولیدو الله رب ذوالجلال دې هغوی د خپل والد صاحب په نقش و قدم باندې دغسې قابلان مقبولین هغه وګرځي او الله دې زموږ سره د خپل دین د خدمت توفیق ورکړي امین ووایو محترم محترمو زه مختصرو الفاظو کې په خپل عنوان څو معروضات پیش کوم بیا اصل مشران مشایخ موجود دي هغوی به انشاءالله العزیز تفصیلي موصولي بیانونه کوي محترمو دې وخت کې تاسو په پوره دنیا کې وګورئ نن عالمي کفر په یو پیج باندې دی عالمي کفر د وسایلو استعمال کوي د طاقت استعمال کوي د میډیا استعمال کوي محترمو د هغوی د هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه
د اسلام اهمیت ختمول دي، د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي، مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي، علماء حق باندې هغوی بد اعتماده کول او بدزنه کول دي. دویم طرف ته که تاسو وګورئ د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي، د هغوی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي، د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما همدغه مدرسو جوماتونو والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی، د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی، د هغوی سره میډیا نشته دی. لیکن نن که تاسو وګورئ الحمدلله دلته اسلام هم موجود دی، دلته قرآن هم موجود دی، دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانوونکي خپل سرونه شیندونکي ځوانان هم موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بېللی دی او شکست به د قیامت د سبا پورې د کفر به انشاءالله العزیز. ټول ملګري انشاءالله په زور انشاءالله دغه درسیوونو مدرسې دا اسلام د حفاظت مرکزونه دي، دا قرآن د حفاظت قلاګانې دي، دغه درسیوونو د دین ټولې شعبې ژوندۍ ساتلې دي، دی آبادي ساتلې دي، دی ترو تازه ساتلې دي، چاهې هغه شعبه د جهاد ده، چاهې هغه شعبه د دعوت و تبلیغ ده، چاهې هغه شعبه د اسلامي سیاست ده، چاهې هغه شعبه د تصوف ده. دینی مدرسه او درسګاه دغه ټولو لپاره د مور حیثیت لري، دا د مور کردار ادا کوي. دې وجې نه زموږ او ستاسو ذمه داري ده چې نن د ځان سره د عزم او قصد وکړو چې حالات هر څنګه وي، مشکلات هر څومره وي، خو موږ به دغه درسګاهونه او دیني مدرسې آبادې ساتو انشاءالله. او محترمو دا 1400 کاله تاریخ لري، دا 1400 کاله پس منظر او ماضي لري. زه تفصیل که شروع کړم شاید څو ګڼتو کې ختم نشي، دې وجې نه زه تفصیل ته نه ورځم، صرف ستاسو ذهن کې د راوستو لپاره په چند اشاراتو باندې اکتفا کوم. تاسو وګورئ 1857 جنګ ازادي دا زموږ او ستاسو د مسلمانانو د تاریخ خوني انقلاب دی. دې جنګ ازادۍ کې 3.5 لکه مسلمانان شهیدان شوي وو، دې جنګ ازادۍ کې د مسجد مدرسې تقدس پامال شوی وو، منبر او محراب شهید شوي وو، د مساجد او منارې په ځمکه راغورځېدلې وې، د الله اکبر هغه پاکې او مقدس نغمې خاموشه شوې وې. تعلیم سره بخاري په لاس کې وه، د بخاري استاد لاشې انګریزانو ونو ته ځوړند په ګلو کوړاو کړی شهید کړی وو. تعلیم سره ترمذي په لاس کې وو، د ترمذي استاد لاشې انګریزانو په اور د پاسه سوځولی شهید کړی وو. تعلیم سره هدایه په لاس کې وه، د هدایي استازې د تورو تنګو شاته په جیل او زندان کې ژوند تېروو. یو طرف ته طالب هم حیرانو زما د درس او د درسګاه به څه کېږي، یو طرف ته د 4.5 لکه شهیدانو انتقام او پور پرزو. دغه حالاتو کې د انګریزانو د دنیا یهودي عیسایي مبلغین دعوت لره، هغوی ته ویې راشئ تاسو ته موقع ده، دلته مسلمانانو ذهنونه خراب کوي، هغه د اسلام نه متنفره کوي، هغې ته د شکوکو شبهاتو زهر وردننه کوي. او په دې وخت کې محترمو په قرآن او اسلام باندې تقریرا تحریرا اعتراضات شروع شو، بحث و مباحثو مجلسونه ولګېدل. یقینا دغه وخت کې د چا ذهن کې دا نه راتلله چې په دا بر صغیر کې به اسلام محفوظ پاتې شي، دلته به مسلمانانو تهذیب ژوندی پاتې شي. لیکن نن تاسو تاریخ اوچت کوئ، نن تاریخ د دې خبرې ګواهي ورکوي. که کله تاسو تاریخ اوچت کړو بیا به ستاسو دل او دماغ هم د دې خبرې ګواهي ورکوي چې په دغه سختو حالاتو کې، په دغه مشکل حالاتو کې، په دغه تکلیف دeh حالاتو کې دا ټول جنګ دا یوې دیني درسګاه دا یوې دیني مدرسې کړی وو چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویل شوی. هغه یو مدرسه وه د یو انار د ونې د لاندې نه شروع شوې وه. یو استاذ ناسو چې ملا محمود نامې وه، یو شاګرد ناسو محمود نامې وه چې نن دنیا د شیخ الهند محمود حسن رحیم الله په نامه سره پېژني. هغه وخت کې د چا ذهن کې دا فلسفه نه راتلله، لیکن نن ټوله دنیا د دې خبرې اقرار ته مجبوره ده چې هغه یوې درسګاه او مدرسې نن د دین ټولو شعبو ته روح ورکړی دی، دې ته قوت ورکړی دی، دی بلند ساتلی دی. نن ټوله دنیا د دې خبرې
افراق ته مجبوره ده چې هغه یوې مدرسې د امت ته مفسرین ورکړي دي، محدثین یې ورکړي دي، فقهای کرام یې ورکړي دي، صوفیای کرام یې ورکړي دي، مجاهدین یې ورکړي دي، غازیان شهیدان یې ورکړي دي، مصنفین مؤلفین یې ورکړي دي، محققین مناظرین یې ورکړي دي. نن په دغه بری صغیر کې که موږ او تاسو د شرکیاتو او د الحاد نه پاک عقیده د بدعاتو نه پاک اعمال لرو، بیا موږ او تاسو دغه بری صغیر مسلمانان دغه یوې درسګاه احسانمند یو محترم او دا حقیقت دی. نن که زموږ او ستاسو دین او تهذیب ژوندی دی، دا د دې مدرسو د دې اهل حق علماو برکت دی. که مو معاشره کې چې دا ختم شي، بیا تاریخ ګواه دی دغه قومونو دغه معاشره خپل دین او تهذیب کرم ژوندی نشي ساتلی. دا د بغداد حالات زموږ او ستاسو مخې ته دي. دا د مسلمانانو علمي مرکز و، مسلمانان ورباندې فخر کوو، لیکن دا د یو تریخ انقلاب سره مخامخ شو. هغه انقلاب ورنه دا درزګاهونه ختم کړل، اهل حق علما یې ختم کړل، حق بیانونکي جمعې بندې کړلې. نن تاسو ورشئ، هغه خلک مسلمانان دي خو اسلام سره نابلده او ناشنا دي. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دا برکاتو خپل سفرنامه کې لیکلي دي، وایي زه بغداد ته لاړم، ما دا وزیر مسلمانانو حالت وکتل، د هغوی رسم و رواج ډول طریقې مې وکتې، حتی چې د هغوی دیني مدرسو ته ورغلم. شیخ الاسلام لیکلي دي هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسمه اثار په نظر نه راتله. ویل ما یو چا ته تپوس وکړو، هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسه نشته دی چې پخواني اثار ولیکي. ځکه هلته چې تاسو ورشئ، د هغوی شیخ الحدیث هم ږیره ورید خرولي، انګریزي اختانه جوړ کړي، پینټ شرټ اغوستي، ټایي لګولي، پته نه لګي دا مسلمانان دی که نه دی. د دې وجې د مسلمانانو په دا سنتو باندې کلک ودرېږئ. د خپل کورونو نه دا سنت مه بهر کوئ، د خپلو معاشرو نه دا سنت مه لرې کوئ، د خپلو بدنونو نه دا سنت مه لرې کوئ. ګورئ نن به تاسو دا لرې کوئ، ګیرې لاړې، پګړۍ لاړې، دا زموږ دا کافرو اسلافو نه چې کوم لباس مونږ ته پاتې دی دا ختم، لیکن کم از کم د ګناه احساس به در سره وي چې زه یو ګناه کې مبتلا یم. لیکن پته ده درته را روان نسل به هم بیا دا ګناه هم نه ګڼي، هلته به احساس هم ختم شي. د دې وجې نه ځان د را روان نسل قرضداري مه جوړوئ، ورنه تاریخ به هم په ښه الفاظو سره یاد نه کړي. بهرحال شیخ الاسلام لیکي ویل ما ته یو ځای راوښود، هلته لاړ شئ مدرسه شته دی، پخواني اثار پکې دي. ویل زه چې ورغلم، ویل مدرسه کې واقعي څه نه څه اثار وو. ویل هغه محترم صاحب سپینې ږیره وه، ږیرې وه، دلته د چا ږیرې نه وې. ویل ما ورسره ملاقات وشو هغه زمانه کې. ویل ما ورته د پاکستان د مدرسو حالت بیان کړل، ما ورته خپل نصاب ووایو، ما ورته د پاکستان د مدرسو طور طریقه وویله. ویل هغه ډېر زیات وژړل، دا ږیرې په اوښکو باندې لمده شوله. ویل ما ته ویې د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه، او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی وو، مونږ بغداد والا ناقدري وکړله، رب رانه هغه نعمت واخیستلو. نن په سرو سترګو ژاړو خو هېڅ به لاس نه راځي. د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت خو ستاسو ته درکړی، خبردار تاسو یې ناقدري ونه کوئ، ورنه رب به تاسو نه واخلي، بیا به تاسو هم زموږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ به لاس نه درځي. قدر به کوي انشاءالله. محترمو د دې قدردار دی، د خپل بچي دې ته راولېږي، دا بچي هم عالمان، قاریان، حافظان جوړ کړي. ګورئ بچي دنیادار جوړول د عزت کمال خبره نه ده. د رزق والا الله کړي دی، وما من دابة فی الارض الا الله رزقها. ما او تا ته الله تنبیه راکوي، وارننګ راکوي، یا ایها الناس او انسانانو، د کائناتو خالق او مالک تنبیه درکوي، خبرداری وارننګ درکوي. قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. د ربیت تباهي او هلاکت در پسې را روان دی، ویښ شئ، بیدار شئ، د خپل ځانونه هم دغه تباهي او هلاکت نه بچ کړي، خپل اولیا نه بچ کړي. زه د تېر کال بلوچستان کې وم، څو ورځې جلسې پروګراماتو دوره وه، یو ذکر بخاري شریف ختم و، لوی اجتماع وه. ما نه مخکې یو شیخ صاحب بیان کوو، ده به د خپل بیان کې د بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکوله. ویل ده لیکلي دي زمونږ د علاقې یو ډېر مالداره سړی دی، اربپتي دی، یو ماشوم دی، بچی و، تعلیم یې پیسې او سکول، کالج، یونیورسټي، بهر ملک ته ورغی.
ول ډېره موده بعد دا بچه چې ډاکټر شو ول په کومه ورځ باندې وطن ته واپس راتلو ول په استقبال خوراکونو مختلفو انتظاماتو باندې په دا یوه ورځ باندې 10 کروڑ روپۍ لګولې ول اسلام آباد ایرپورټ نه چې کوم ګاډي کې راتلو دا مفتي صاحب وایي زه هم ورسره ناست وم ول موږ لا کلي وطن ته نه یو رسېدلي دې بچي به د پلار پسې داسې مخ راتاو کړو ورته بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو ورته بچي ما تا سره څه ظلم کړی ما خو په دا دنیا پیسه ولګول تعلیم مې در باندې حاصل کړو ډاکټر جوړ شوی نن ته به ظلم دې راسره وکړو هغه پلار ته نه و پته د دغه بدقسمته بچي به دا وخت زمکدن شو بل زمکدن کې ورته رامخ راتاو کړو ورته بابا ټول عمر دنیا پسې ذلیل کړم کله دې رب را باندې خود آخرت دې را باندې خودو بابا زه اوس لږ ساعت بعد دلته روان یم زه به قبر ته ورځم بابا زه به د قبر ملایکو فرشتو ته څه جواب ورکوم بل هغه بچي خپل پلار ته د زمکدن په وخت کې اخرني الفاظ دا ویلا بل بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو او ورته وفات شو محترمو به دا بچو ورغلی دا بچي دینداره جوړ کړي د دې بچو د 2 ورځې دنیا لپاره دومره لوی اخرت د دې امت حواله کوي دینداره به جوړوي انشاءالله او دویم نمبر تاسو ګورئ نن دا عالمان دي پارېږي الحمدلله دا قاریان حافظان دي هسې تاسو کله یوې خبرې ته سوچ وکړئ د یو چا بچی وي تکلیف یې ورباندې د اسبابو په درجه کې دغه بچی څوک د تکلیف نه بچ کړي موږ څومره شکریا ادا کوو احسان د کوهاټ کې د تېرو ورځو کې هغه ډیم کې د مدرسې د ماشومانو هغه یو کښتۍ ډوبه شوې وه تېره جمعه بله جمعه زه کرک ته تلم زه تعزیت ته ورغلم ډېره دردمنده سانحه وه دردناکه الله دې موږ نه مزید دغسې سانحاتو نه وساتي امین ووایي ضمناً وایم ما بیان شروع هغه والدین او تعزیتي بیان ورته زما شروع دې دوران کې اطلاع راغله یو ماشوم په دا ډیم کې پاتې 2 ورځې وشپې تېرې شوې دا ماشوم یې راویستلو تاسو په دا میډیا دغه ماشوم تصویر کتلی و 2 ورځې وشپې بعد هغه ماشوم تر و تازه هغه بدن پړسېدلی نه دی هغه بدن خراب شوی نه دی هغه بدن روز شوی نه دی هغه بدن کې څه قسمه تبدیلي نه وه راغلې دنیا ته ما تاسو کتلی یوه ورځ چې د سړي په اوبو کې وشي بدن وپړسېږي روز شي خراب شي ما ته حدیث ذهن ته راغلی چې د حافظ قرآن د عالم جسم الله په د ځمکه باندې حرام کړی دا نشي خوړی دا د انبیا علیهم السلام خصوصیت دی او د علما قاریانو ته الله ورکړی دی علامه شمس الحق افغاني صاحب رحمه الله خپل کتاب کې لیکلي دي ویل دارالعلوم دیوبند کې طالب العلم افغانستان وفات شو ویل هلته دفن دی شپږ میاشتې بس پسې مور او پلار خاندان والا افغانستان راغله دارالعلوم نه اجازه ته وغوښتو ویل موږ د خپل بچی د دلته راوباسو افغانستان ته منتقل کوو او اجازه نه ورکوو د اسرار شروع کړو قاري طیب صاحب رحمه الله د مدرسې محتمم و هغه ورته ظالمانو د الله راز ولې ښکاره کوئ پرېږدئ دیو پرې نه ښودو قبر یې کلاو کړو او کله چې قبر کلاو کړو دنیا ورباندې ګواه د علامه افغاني صاحب رحمه الله لیکلي دي ویل تر و تازه بالکل روغ جوړ صحیح سالم هغه لاس د طالب العلم پروت دی او د جنتي مشکو خوشبویي کوي کله چې تابوت کې بند کړو د افغانستان ته وړو ویل په دا باډر باندې کسټم والا ودرو ورته ویل تاسو د تابوت په نوم باندې مشک هغه سمګل کوئ دی ورته ویل نه موږ خو سمګلران نه یو دا خو مشک دی دا خو موږ سره د یو طالب العلم لاس دی 6 مهینې بعد لوستی دی کله چې هغوی د خپلې تسلۍ دپاره کلاو کړو هغوی یې موږ ته تو واقعي په دې کې د یو طالب علم لاس پروت و د هغوی افسران راغله نن دنیا دغه تماشه کوي چې 6 مهینې بعد د یو طالب علم لاس د قبر نه وباسي هغه تر و تازه دی روغ جوړ دی ځمکې خاورې هغې ته نقصان نه دی ورسولی دنیا تماشه کوي چې نن د یو طالب جسم نه د جنتي خوشبویي روان دا مشکات شریف صفحه نمبر 25-26 د قدیمی چاپ کې حدیث د براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ دی اوږد حدیث دی زه هغه نه وایم کله چې نیک عمله بنده دفن شي فنا دا مراد من السما یو اعلان کوونکی اعلان کوي د اسمان د طرف نه د رب جلال له طرف نه دې بنده جنتي د جنتي لباس ورواغوستی جنتي بستر ورته وغوړئ قبر ورته کولاو شي او د جنت خوشبویانې ورته را شروع شي دا د هر عالم قاری دیندار په قبر کې وي لیکن دنیا والا هغه نشي محسوسولی کله کله هر قیادت الله دنیا والا ته همدغه ورغی چې د عالم قاری حیثیت او شان ساتي برل ما عرض کوو
هغه طالب ماشومان د کوهاټ والا د دې کې یو درې ماشومان بچ شوي دي یو لامبوزن په دې وخت کې دا رانیولي دي هغه ورځ باندې ما سره ملاو شو معصومې چهرې وې ما خواته یې راوستل د جمعې ورځ وه تېره جمعه بله جمعه ما د زړه کې سوچ کوو ما وی د دې ماشومانو مور پلار د دې خاندانونه به زندګي بر پوره ژوند او زندګي د هغه چا احسانمند شکریه به ادا کوي چا چې د هغه اوبو کې بچ کړي دي د معمولي تکلیف دی د دنیا په دې مرګ سره به سړی خپل رب ته وررسېږي الموت تحفة المؤمن مؤمن په دغې سره خپل اصل کور ته وررسېږي دا خو مونږ او تاسو چې د خپل آخرت کورونه هم تباه کړي د دې وجې نه مونږ یېرېږو د مرګ څخه اوس ګورئ د دومره معمولي تکلیف نه په بچ کولو باندې دومره لویه شکریه لیکن تاسو سوچ کوئ دی را روانه تباهي ډېره لویه تباهي د حدیث کې راځي دا سترګو کې به اوښکې ختمې شي د دننه به وینې را شروع شي دا علما دا قاریان دا مدرسو والا دا زمونږ او ستاسو بچي د دغه روانه تباهۍ او هلاکت نه بچ کوي دا زمونږ او ستاسو اصل محسنین دي دا زمونږ او ستاسو اصل خیرخواهان دي قسم په رب که د دغه علماو نه زمونږ او ستاسو په مخ د ځمکه به لوی خیرخواهان او محسنین وي خو افسوس مونږ تاسو د خپلو محسنینو سره څه کوو همیشه قانون دلته د دنیا والا دا روان دی خپل محسنین په کاڼو ولي په ګولو باندې ولي غیبتونه یې کوي دشمني یې کوي رکاوټ ورته جوړېږي دا قانون را روان دی د حق د داعیانو د علماء کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه وارثانو سره زموږ او ستاسو رویه ده نن یو عالم د دې نه زیات زموږ او ستاسو خیرخوا څه کیدی شي دی په دې مدرسې کې ناست وي تکلیفونه تېروي دی بهر ګرځېږي دا زما او ستا د بچو د آخرت د ښایسته کولو لپاره هر تکلیف په خپل ځان باندې تېروي لیکن زما او ستا د بچو مستقبل او آخرت ښایسته کوي محترمو دشمني مه کوئ دې خلکو سره غیبتونه مه کوئ د دې خلکو تکلیف مه وررسوئ د دوی ملګرتیا وکړئ د دوی سره څنګ به څنګ ودرېږئ ورنه قسم په رب د طرف نه به ورباندې تباهي په دنیا کې راشي کوو به ملګرتیا انشاءالله ملګرتیا به کوي انشاءالله د مدرسو سره کلک ودرېږئ دا آباد یې وساتئ دا تاسو د علاقې ښایست ده د پېښور په لویو مدرسو کې دغه مدرسه ده نن په هغې کې دورې حدیث په هغې کې وړه دوره په هغې کې دورې تفسیر دا ټولې سلسلې جاري وي د لرې لرې نه دلته خلک راځي حضرت شیخ صاحب دیدار ته تاسو ته الله تعالی په خپل کلي کې درکړي دي د دغه خلکو بېقدري مه کوئ ورنه مخکې ما درته د بغداد والا واقع بیان کړله قسم دی نن ورشه هغه بخارا او سمرقند ته نن ورشه هغه ترمیز ته نن ورشه هغه بغداد ته دا د علم مرکزونه و هغه خلک یې ناقدري وکړله نن هغه خلک په سرو سترګو باندې ژاړي نن هغوی په خپله باندې د دین او د اسلام سره ناشنا دي هغه خلک د دغې قدر به یې کوي انشاءالله دوی سره به ملګرتیا کوي انشاءالله او محترمو دا د رب ذوالجلال وعده ده ګورې زه عموما ویم تاسو به کله د پنجاب ته ورغلي د پنجابیان مو هم کتلي دي تبلیغي وروڼه د اوسو کې دوی به درته وي که دوی به مالداره خلک وي که نه غریبانو منځونو دغسې حال وي روزو یې دغسې حال وي زه ستاینه نه کوم دا ګناه کبیره کې الله دې ورته هدایت وکړي لیکن تاسو ورشئ د یو سیټ پنځه کارخانې چلېږي مونږ او تاسو دلته د وړو قحط تېر شو کله په پښتنو یو مصیبت کله بل مصیبت ته ورشه پنجابیان نه د قحط نه خبر دي نه د بل څه وجه څه ده مونږ تاسو پښتنو ټول عمر د خپلو علماو غیبتونه کوو مونږ استهزا کوو مونږ مقابله کوو مونږ تکلیف وررسوو مونږ دا نه برداشت کوو زمونږ په علاقه کې یو عالم ولې په عزت باندې دی مونږ هغوی دپاره مخې ته رکاوټونه جوړوو ته ورشه هغه پنجابیانو خپل مدرسې خپل جوماتونه ملامل کړي دي ته ورشه د هغوی جوماتونو کې عیسیګان لګېدلي زمونږ د کې شمسي دی چې پنکه راته ونه کړي تاسو د پنجاب کراچۍ مدرسو ته لاړ شئ کوم علماو طلباو چې هلته سبقونه ویلي تصدیق ورنه وکوي د هغوی طالبانو ته هر وخت پریجونه د رګړانو څېړلو وخونه ډک وي او زمونږ کې پکې کې مڼه ټول کار تېر شي مونږ کله دا منظر ونه ګورو چې زمونږ پښتنو هم چېرته ګډ چیلې راوستئ د طالبانو ته حلال کړي مشهور متل دی وایي پښتانه 100 رکعته نه بلکې خو 15 روپۍ د الله لاره کې نه خیرات کوي
ځان کې سخا پیدا کړي ځان د بخل لرې کړي دا د رب ذوالجلال وعده ده ان تنصروا الله ينصركم که تاسو د رب د دین مدد وکړو رب به تاسو مدد وکړي او رب بیا هغه غیرتي ذات دی چې کتاب په خپل مال کې په خپل تجارت کاروبار کې دغه مدرسه شریک کړله دغه اهل حق علما دې شریک کړله به ته وګوره چې رب درته باندې کې څومره خیرونه اچي څومره برکتونه اچي څومره زیادت اچي څومره کثرت درته راوړي کتاب خپل سترګو ولکه تراشي ضرورت سره شریکو باندې ان شاء الله چې قیامت پورز الله د محمود صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو الله دې موږ ته د دیدار نصیب کړي امین وایي البته ورته ویل چې الله پیغمبر زړه کمزور یو زما مرور کمزور یو لیکن الله پیغمبر یو عمل وکړو بغیر ته فخر لري ټاړې سترګې نوچنی وي الله پیغمبر کله چې دنیا کفر راځم شوی وو زموږ د مدرسې د اهل حق علماء کمزوري کول دې ته په سپک نظر باندې کاته الله پیغمبر هغه وخت ما د خپل بچو د خوري نونې راغستې و ما د دې سره شریک کړې و الله پیغمبر کله چې ور بل شوی وو د وخت د ابراهیم د سوزولو کوشش کړو هغه وخت سره وخت د نمرود د ملګرو صبر کړو ملاړ سره وخت د ابراهیم د ملګرو صبر کې ولاړو سره وخت د فرعون د ملګرو صبر کړو ملاړ سره وخت د موسی د ملګرو صبر کې ولاړو الله پیغمبر سره د ظالمانو د مدرسې جمعه د ګيري پګړې شپلې د عالم قاری د دشمنانو صبر کړو ملاړ د ستاره د وارثانو چې د زمانه د ظلم جبر سره مخالفت مشکلات قبول کړیو تکالیف بدلیو پیغورونه برداشت کړیو الله پیغمبر په دغه ټاټو چې تای ژوند او زندگی دې ربلا زستاره د وارثانو سره ولاړو الحمدلله ودرېګور سره ان شاء الله او اخر کې خپل طلباو باندې دونکو مرګرو ته دوه جملې ویم طلباو تاسو د انبیاء علیهم السلام وارثان شئ علماء ورثه الانبیاء ډېر د اعزاز خبره ده په دې نسبت موږ فخر کوو موږ د ټوله دنیا خلکو ته د لاس نه ورکولی شو لیکن دغه نسبت چې د انبیاء علیهم السلام وارثان موږ تاسو وګرځي دغه نسبت را حاصل شو ان شاء الله العزیز دغه نسبت به موږ چاته په ټوله دنیا ورکړو ان شاء الله دویم نمبر کې د حدیث کې تاسو سوچ وکړئ موږ تاسو ته خپل ذمہ داری را یادوي احساس د ذمہ داری راکړي ګورئ موږ تاسو د انبیاء وارثان شو وارث هغه صحیح وارث وي چې اگر خپل مشر باندې شو قدم ولار باندې لاړ شي هغه صحیح جانشین جوړ شي الله دې موږ د نا اهل وارث کې دونه وساتي ګورئ د انبیاء علیهم السلام ډیوټي ذمہ داریانې د هغوی زیاتې وي زه درته خلاصه حاصل کړم د سیرت کتابونه تاسو وګورئ د انبیاء علیهم السلام اول محنت د خپل قوم په عقایدو نظریاتو په اصلاح باندې و دویم نمبر د خپل قوم د عقایدو نظریاتو اعمالو اصلاح وه دا زموږ ستاسو ذمہ داري ده چې معاشرې ته به ځو په مثبت طریقې سره به موږ تاسو محنت کوو نن که تاسو لاړ شئ د کالجونو ته د یونیورسټو ته قسم دی رحم به دومره راشي زړه هم ورباندې ودرېږي نن هلته د الله د وجود منکرین لګیا دي داریان زموږ نوجوانان یې مرتد کړله ګمراه یې کړله نن هلته خلک لګیا دي د انکاري حدیث نارې لګېدې دي ځای په ځای هغه د انکاري حدیث نارې چې موږ ورباندې خاموش شو زموږ جوماتونو منبرونو ته راورسېد د هلته نه نن کل کر په ډاډه طریقې سره د ملا په جامه کې د انکاري حدیث نارې راخېږي نن د ختم نبوت منکرین په دغه تعلیمي ادارو کې لګیا دي معاشره کې منکرین فقه لګیا دي منکرین عذاب قبر لګیا دي زما استاد د نوجوانانو د ګمراه کولو کوشش کوي زموږ ستاسو ذمہ داري ده معاشرې ته ورځو خپله مقدمه خپل موقف خپله مدعا دا به د دلیل په بنیاد باندې بیانو عوامو ته به اطمینان ورکوو ورنه موږ او تاسو د خلکو کې د هدایت ذریعې ګرځېدی شو دغسې موږ تاسو د خلکو د ګمراهۍ ذریعې ګرځېدی شو زما واسطه وي تعلق وي یقین وکړه والله قسمیه درته ویم په ډېرو ځایونو کې زموږ نوجوانان لاړه مذهب یې پرېښودو عقیده یې پرېښودله دین یې پرېښودو مین یو هغه بدعملي نه یادوم بدعقیدګي یادوم چې عقیده او دین یې پرېښودو قسم دی مین بنیاد د هغه علاقې علما دي ورته هم تر اوسه پورې زه یو ځل د جمعې 4 رکعاتو سنتو باندې زموږ مناظره ولاړو دغه علاقې کوم مین بنیادي سره مناظره خو نه شوه خو دی ما سره ملاو شو ما سره یې ګپ لګوو ویل دلته زموږ چې ته پلان کې راغی دې په 2 رکعاته تراویحو باندې بحث شروع وکړو ویل زه ورته ورغلم ما ورته ویل چې دا ته څه وی ویل ما ته په کاغذ ولیکل چې پلان کې دارالعلوم ته ورشه هغه شیخ صاحب ته ووایي چې کېږو نو خپلو کې به دې بحث وکړو ویل هلته چې زه ورغلم هغه ما ته ویل چې دا د بحث خلک نه دي د ډاګي خلک دي کوتک پسې روانه ویې وهه ویل زما زړه کې راغله چې ګوره دې خلکو سره د قرآن حدیث دلیل ورسره دی دوی بحث کوي دوی سره دلیل نشته دوی د وارو خبرې کوي ویل زه به داسې خوا ته تلم راتلم بحث به مې کوو
سره به کېناستم بل اول زه د طرف ته شوم بیا زما خاندان بیا ټول ملګري یقین وکړه زه تا ته که واقعات حالات تذکرې وکړم زه درته کارګزارۍ بیان کوم اصل ځي کې زموږ کمزوري راشي زموږ نه خلک ګمراه شي ګورئ صرف په مدرسه کې کېناستل شیخ سلیم الله خان صاحب رحم الله فرمایلي وو طلباو ته نصیحت کوم هغه جمله چېرته په زړه مې ولګېده وایي نن زموږ نه مدرسو نه دومره خلک فارغ شي دی چېرته ځي دیو سره مې سوچ دی زما د معاش به څه کېږي زه به چېرته مدرسې کې تدریس کوم ماله به دومره دومره تنخواه راکړي زما ضروریات به پوره کېږي شیخ صاحب رحم الله فرمایلي وو که یو طالب ډېر ښه وي دغه سوچ د معاش یې دی کم از کم دا سوچ ورسره وي یاره زه به تدریس کوم په دې نه چې زما فنون مضبوط شي تر اوسه پورې دغسې طالبان تیار نه شو د مدرسو نه چې هغوی دا سوچ وکړو چې د امت ته په کومه شعبه کې ضرورت دی په کومه شعبه کې د دین خدمت ضرورت دی په کومه شعبه کې نن د امت مسلمه نقصان کېږي چې زه هغه شعبې ته لاړ شم او باقي خدمت وکړم کار وکړم موږ تاسو ولږه نیت کوو انشاءالله او دې سره نن فکري جګړه روانه ده په پوره دنیا کې د عقایدو نظریاتو زموږ ستاسو د علماو ذمهداري په هغې کې جوړېږي چې موږ د دلیل زده کړو موږ عقلي نقلي دلایل خپل زده کړو د باطل شکوک شبهات دغه عقلیات هغه چې موږ تاسو د دلیل په بنیاد ماتول زده کړو طریقه کار زده کړو هغې دپاره تربیت حاصل کړو او را روانه چې زموږ ستاسو کومه ذمهداري ده د هغه خپل سر مرکوزه کړو ما څو خبرې وکړلې عزت شیخ صاحب دامت برکاته الله ناست دی بې ادبي مې وکړله زه معافي غواړم طالب العلم یم کشر یم خو د هغوی شفقت او محبت دی الله رب ذوالجلال دې د هغوی چې کوم حسن ژوند دی زموږ په باره کې هغه رښتیا کړي او الله دې دغه جامعه تر و تازه قایم آباده ولري